د نن یکشنبې ورځې مهم خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسلامي امارت له یو شمېر چارواکو، قومي مشرانو او علماو سره لیدلي. دې لیدنه کې قومي مشرانو او علماو د اسلامي امارت په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چاته اجازه نه ورکوي چې د اوسني نظام او سرتاسري امنیت په وړاندې ناوړه اقدام وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند کابل نړیوال هوایي ډګر کې د بشپړو شویو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې ویلي له فتح وروسته اسلامي امارت د نورو برخو ترڅنګ د هیواد بنسټیزو برخو رغولو ته ځانګړې پاملرنه کړې چې د امارتي ادارو فعالیتونه یې ښه مثالونه دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په هیواد کې د سود ټول سیستمونه بند شوي او د حاکم اسلامي نظام ټولې اړتیاوې له مشروع لارو پوره کیږي. د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي هرات کې یوې غونډې ته ویلي د ترکمنستان له پلاوي سره په لیدنه کې هوکړه کړې چې د تورغونډۍ بندر د اوسپنې پټلۍ هرات او نورو سیمو ته وغځوي او ډیر ژر به یې عملي چارې پیل شي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم وایي اسلامي امارت د افغانستان د وګړو د مادي او معنوي ارزښتونو ساتندوی دی. د کندهار احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤلین وایي چې له یاد هوایي ډګر څخه د الوتنو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د هیوادنۍ ورځپاڼې او ژبې شالید پرمختګ ننګونې او حل لارې په غونډه کې له ورځپاڼو غوښتي چې د 100 کلنې دورې د وحشتونو او جنایتونو د انعکاس لویه لړۍ پیل کړي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور په هرات کې یوې غونډې ته ویلي چې د هرات او غور شاوخوا 350 کیلومتره لویه لاره به د دغه ولایت له عوایدو څخه ورغول سي. نن له تورخم څخه 88 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 425 تنه وو ننګرهار، کونړ، لغمان او کابل ته په خوندي توګه لیږدول شوي دي او یادو کورنیو ته 129,900 افغانۍ کرایه هم ورکړل شوې ده.